بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری یو څو ویډیوګانې مونږ جوړې کړې وې چې پای کې مونږ تاسو ته د ساکټ د هولډر او داسې په پیز او په نیوټرل وایر باندې څه کړي په تار باندې خبره کړې وه. نن راځو او د سویچ کنیکشن کوو. سویچ چې کوم دی زموږ سره څه ته وایي؟ زموږ سره سویچ بټن ته وایي. ټیک شو. دا چې کوم دی دا سنګل وی سویچ د سنګل وی مطلب دا دی چې زموږ سره صحیح په دې کې دا دوه ټرمینلي او د دې نه بجلي چې کوم دی په یو تار کې وځي. صحیح ده. لکه د بجلۍ د اوتو چې کومه لارې وي که نه نو هغه دې څه وي یوه لاره وي. صحیح ده. ښه مونږ چې کوم دی دې ته سویچ وایو. دا چې کوم دی سویچ نه دی، دا په اصل کې څه دی؟ دا پلګ دی. دا چې کوم دی 3 پین پلګ دی. 3 چې کوم دی ته څه وایي؟ دې ته وایي پینونه، او دا نور چې کوم دی دې ته څه وایي؟ دې ته وایي پلګ. صحیح ده. نو 3 پین پلګ دی. کم چې 2 پینونو والی هغه 2 خلو والی نو هغې ته مونږ څه وایو؟ 2 پین پلګ ورته وایي. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي 3 پین پلګ. او په اصل کې د بجلۍ په زبان کې دا څه دی؟ دا سویچ دی. دا مونږ الټه وایو. ښه راځو او د دې کنیکشن تاسو ته کوو. نو تاسو زموږ سره اوسئ. ښه ګورئ د ټولو نه لومړی څه کوو؟ راځو او تاسو ته د دې سیمبل وباسو. سیمبل چې کوم دی علامت ته وایي یا نشان ته وایي. ټیک شو. دا زموږ سره سویچ دی. ټیک شو. دا بټن ده. په دې کې صحیح دوه ټرمینلي پکې زموږ سره پکې 2 پوینټونه وي. ښه د دې کنیکشن چې کم کېږي که نه هغه به څه کېږي؟ هغه همیشه یاد ساتئ چې په سیریز کې به کېږي. په څه کې به کېږي؟ یو زموږ سره سیریز دی، یو زموږ سره پیرل دی چې سلسله وار ورته وایي او متوازي ورته وایي. په هغې باندې بیا ځان له خبره کوم. اوس راځو او صرف تاسو په دې باندې پوهه کوم چې د دې کنیکشن به څه کېږي؟ په سیریز کې کېږي. تاسو یو څو خبرې ځان سره یاد وساتئ چې د ساکټ زموږ سره د هولډر زموږ سره د بل چې کوم دی انډیکیټر یعنی اشاره د دې کنیکشن څه کېږي؟ دا چې کوم دی پیز او نیوټرل به دې ته دواړه میلاویږي. زموږ سره د پیوز د بریکر د بټن لکه دا سویچ چې ورته مونږ وایو که نه د دې کنیکشن یې په څه کې کېږي؟ او سیلینګ پین ډیمر چې کوم دی مونږ ورته څه وایي؟ سیلینګ پین ریګولیټر ته مونږ څه وایو؟ ډیمر ورته وایي. د دې کنیکشن په سیریز کې کېږي. د دې ټولو کنیکشن صحیح په یو تار باندې وي. په یو تار باندې څنګه وي؟ لکه مونږ ویلي چې زموږ سره یو پیز رالی یو نیوټرل رالی. مثال ګورئ دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره اوس مثال دا ګرم تار رالی. پوه شوي؟ لکه مطلب دا سره تور تار رالی نو دا ګرم تار دی، دا یخ تار دی. صحیح شو. دا چې کوم دی تور تار رالی دا یخ تار دی. اوس سور تار چې زه راولم دا صحیح دا په بجلۍ کې ګرم تاري. نو دا تار ما راوستو دا سره ګرم تار دی. ښه اوس زه څه کومه؟ دلته ورته ما څه کړی؟ یو لیمپ ورته لګولی. څه مې ورته کړی؟ لیمپ ورته لګولی. ټیک شو که نه؟ دا څه دی؟ دا زموږ سره یو لیمپ دی. مثال دا چې کوم دی څه دی؟ یو لیمپ دی. نو دا لیمپ چې دا څه دی؟ دې ته اوس مونږ کنیکشن کوو. ښه دا زموږ سره څه شو؟ هولډر شو. یو بلب دی د دې مونږ اوس څه کوو؟ د دې سویچ سره کنیکشن کوو. نو مونږ به داسې کار وکړو چې دا یخ تار چې کوم دی دا به راولو او ډایرکټ پې څه وکړو؟ دې ته به ورمیلاوږو. ټیک شو. ښه دا بل پوینټ چې کوم پاتې دی نو دا به څه وکړو؟ را به ولو او د دې سره به یې میلاوږو. تاسو کتی شئ چې دا پوینټ په څه شي؟ دا به دې ته لاړ شي. ټیک شو. اوس زموږ سره دا یو طرف پاتې دی دا به راشي او دا به څه شي؟ دې سره کنیکټ شي. نو د هولډر کنیکشن مونږ څه کوو؟ په دې طریقه کوو چې زموږ سره به سور تار دې خوا راشي د بټن نه به دې څه وشي؟ دا به دې ته څه وشي؟ په سیریز کې ولګي. او دا تور تار چې کوم دی یعنی دا یخ تار چې دی دا به څه وشي؟ ډایرکټ لیمپ ته لاړ شي. اوس دا کار څنګه کوي؟ ګورئ په دې کې چې کوم دی په دې بټن کې لکه زموږ سره دا څه ده؟ دا زموږ سره یو سویچ دی. نو په دې کې دننه یو پتری لګېدلی وي. ګورئ ښه دا پتری څه وي؟ دا چې کله بر وي که نه مطلب د دې کنیکشن څه دی؟ د دې ځګې پورې دی. نو په دې کې رزسټنس دی، مزاحمت دی پکې. دا څه دی؟ دا زموږ سره کټ دی. لکه مطلب دا تار چې کوم دی چې مثال تاسو تار څه وکئ؟ په میز باندې کټ کوئ. ښه نو دا چې کله تاسو دا بټن راواړوئ زموږ سره چې په دې کې پتری دی هغه رانیغ شي. د دې دا کنیکشن څه شي؟ دا د یو بل سره جوړ شي. نو په دې کې څه وشي؟ بجلي راشي داسې لیمپ ته میلاو شي. په دې کې څه وکړي؟ واپسي وکړي. نو په دې طریقه باندې د دې څه کېږي؟ کنیکشن کېږي. ښه اوس د بټن یا د سویچ کنیکشن چې کوم دی د دې ضرورت ولې راځي؟ او دا مونږ په الکتریکل یا په بجلۍ کې مونږ دا ولې استعمالو؟ مونږ خو ډایرکټ هم ساکټ لګولی شو، مونږ خو ډایرکټ هم بلب لګولی شو. نو ګرانو ملګرو دا مونږ ځکه استعمالو چې دا څه وي؟ مونږ د دې په ذریعه باندې بلب بندو. اوس خو مونږ داسې نه شو کولی چې 24 ګنټې دې زموږ سره صحیح بلب ته آني. نو مونږ د ضرورت مطابق چې یو ډیوایس کنټرول کوو د هغې دپاره مونږ چې کوم شیز استعمالو هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي سویچ وایي. سویچ چې کوم دی زموږ سره د آن اپ کار کوي. صحیح ده؟ د بندولو او کولا وهلو کار کوي. نو راځو تاسو ته د پریکټیکل د دې کنیکشن هم کوو او تاسو ته بیا د دې ولټیج هم څه کوو په میټر باندې چیک کوم. نو تاسو به نور هم په اسانه پوه شئ. ملګرو د پریکټیکل طرف ته رالو او مونږ څه کړی و؟ د ساکټ کنیکشن کړو. ساکټ کنیکشن مونږ چې کړی و
نو هغه مونږ تاسو ته ویلي چې دوه تارونه به څه وکړي ډایرکټ په راولي ساکټ ته به یې ورولي. ټیک شو. بیا مو تاسو ته څه وکړو د هولډر کنیکشن هم وکړو. هغه مو وایي چې څه وکړو ډایرکټ په دوه تارونه راولي پیز او نیوټرل یعنې ګرم او یخ تار چې کوم دی به راولي او دې ته به یې څه وکړي میلاو کړي. دا تاسو ته ښکاري چې دا زموږ سره د دې سوچ دی او دوه تارونه راغلي دي لکه دا سیده تارونه دي دا سیده تار دی. ټیک شو. دا تاسو ته ښکاري او دا تار چې کوم دی دا په دې منځ کې پکې سره ټانکه د ټیک شو. دا ما ستاسو دپاره ټانکه کړی مې چې تاسو یې په اسانه پوه کړم. ښه نو اوس چې کله موږ د سویچ کنیکشن کوو د دې سره یعنې د بټن کنیکشن کوو نو موږ به داسې کار وکړو چې دا زموږ سره سویچ دی که نه دې خوا ګورئ دا په اے سی بجلۍ کې زموږ په دې کورونو کې چې کومه بجلي کو هغه اړیه وي لکه دا به زموږ سره دوه تارې دي که نه په دې کې به یو تار کټ کوي لکه مثال ما دا تار کټ کو دا تار مې کټ کو دا په منځ نیم شو نو یو تار به دې سیټ له ورکړي بل به دې سیټ له مطلب دا دی چې په یو تار کې د بجلي راغله په بل کې د څه شوه ووته یا چې کوم دی دا بل تار به کټ کوي او دغه شان یو به دیله او بل به دیله د ما سره چې کوم دی دا یو تار دی دا الریډي ما کټ کړی دی دا تاسو ته ښکاري دا راځو او یو تار دیله ورکوو او بل دیله نو بیا تاسو ته څه کوو نور مزید معلومات درکوو. صحیح ده. ښه نو ملګرو موږ داسې کار وکړو چې په هولډر کې هم سمپلي لیټ ولګوو بله هم په هولډر کې ولګوو. صحیح ده. او هغه دوه تارونه چې ما تاسو ته څنګه یاد کړي وو هغه مو راوسته یو مو دیله ورکړو او بل مو دیله. ښه اوس راځو او سویچ ورکوو دا کوم پلګ چې دی دا په دې ساکټ کې ورکوو نو بیا تاسو سره څه کوو معلومات شریکوو. صحیح ده. ښه نو دا مو په دې ساکټ کې ورکړو او اوس راځم تاسو ته ښکاري چې دا زموږ سره بټن ده. نو ګورئ ښه دا څه کېږي چې کله موږ دا بټن راواړو دې خوا ګورئ ښه دلته دا بل ګورئ ورته اوس بل زما سره چې کوم بورډ پای کې بټن بنده و. ټیک شو. ښه دې خوا ګورئ و دا بټن چې کله آن کړي که نه زموږ سره لیټ څه شي آن شي چې واپس یې بند کړي نو زموږ سره څه شي آف شي. ټیک شو. په دې طریقه باندې دا څه کوي دا کار کوي. ښه راځم اوس چې کوم دی دا بلب ته دې لرې کوو او تاسو ته څه کوو د دې ولټیج چیک کوو چې آیا زموږ سره دا څنګه کار کوي. ټیک ده که نه نو تاسو ته به اندازه وشي چې زموږ سره دا په کومه طریقه باندې څه کوي کار کوي. ښه دا چې کوم دی زما سره میټر دی. ټیک شو. دا دی تاسو ته ښکاري ما په اے سی رینج باندې سلیکټ کړی مطلب زموږ سره چې کومه بجلي ده په هغې باندې. ښه نو زه به داسې کار وکړم چې دا یو پراپ چې کوم دی دا یو کنیکټر دا یو پراپ چې دی دا په دې باندې کېدم په دې ماینس باندې. ټیک شو که نه دا یې تاسو ته ښکاري دا د هولډر ماینس دی دا د هولډر ماینس شو. ټیک شو. دا د هولډر ماینس شو. بل چې کوم دی تاسو ته ښکاري دا زموږ سره بټن ده. نو بټن چې کوم دی دې کې ورته بجلي راغله دا دی کم تار چې ورته دی که نه دې کې ورته څه شو بجلي راغله دا زموږ سره اولنی پوینټ دی دا دویم پوینټ. ټیک شو. نو څه به څه کومه اول به په دې پوینټ باندې سارم د دې سره بجلي چې دلته زموږ سره ولټیج څو شو کوي پوه شوې بیا چې کوم دی تاسو ته به په دې دویم پوینټ باندې ښیمه چې تاسو ته به پته ولګي چې کله بټن راواړومه. صحیح ده. ښه نو زه څه کومه پلګ مې په دې ساکټ کې ورکړو د دې چې کوم سویچ دی هغه مې ورکړو. ګورئ اوس ښه اوس رالم او تاسو ته ښیمه اوس زموږ سره چې کوم دا اولنی پوینټ دی دې ته ګورئ دا اولنی پوینټ شو دا دویم پوینټ شو. ټیک شو. زموږ سره څه کوي بجلي چې کوم ده نشته. ولې نشته ځکه چې ما بټن اخوا راواړولي بټن مې راواړولی اوس ګورئ ښه زموږ سره ولټیج څونه شو اوس ورته ګورئ ښه زموږ سره 231 230 چې کوم دی ولټیج صحیح شو. اوس تاسو ګورئ دغه اولنی دا یو پوینټ دی دې یو ته ګورئ ښه دې یو لاس دی اولنی دا یو پوینټ دی په دې باندې اولټ څه کوي ښایي دې بل ته راوړم په دې باندې څه کوي اولټ نه ښایي دغه 14 15 اولټ ښایي خو دا په اولټ نه دی حساب. صحیح ده. دا ولې زموږ سره بټن بنده ده او زه چې اوس څه وکړم بټن آن کړم نو تاسو کتی شئ اوس دې خوا ګورئ ښه اوس چې کوم دی په دواړو پوینټونو به صحیح زموږ سره اولټ راځي. ګورئ زموږ سره په دې اولني پوینټ باندې هم اولټ راځي او په دې دویم پوینټ باندې څه دی په دې باندې هم اولټ راځي. نو په دې طریقه باندې دا تاسو څه کولی شئ چیک کولی شئ. ګوره د دې ځای کې پورې بجلي راغله که نه د دې ځای نه اوس تېره شوه او بیا دلته څه وشوه بجلي راغله. ټیک شو. په دې طریقه باندې دا کار کوي چې کله دا بټن بند کړي نو دا به صحیح دې طرف ته به بجلي راځي د دې ځای پورې او د دې ځای پورې به نه راځي پوه شوې. دلته 14 15 ورکړي چې اوس بټن راواړومه بیا به څه وشي بجلي به راشي. نو که په دې هولډر کې اوس لیټ لګېدلی و نو دا به زموږ سره څه آن کېدو به. ټیک شو. دا په دې طریقه باندې کار کوي. نو زه امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي تر بلې ویډیو پورې مالې اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان.